غمزه پالی کندهار کې بیا غم دی د درمونو جنازې دي او ماتم دی د درمونو جنازې دي او ماتم دی یار لغم مات کړی نه یم زه یار تر اوسه خلاصه یم زه بېګا مې خوب کې داسې ولیدلې بېګا مې خوب کې داسې ولیدلو ستا د مزار څنګ کې ویده یم زه او نور مې په شونډو باندې مه یادوه نور مې په شونډو باندې مه یادوه نور خو په دې دنیا کې نه یم زه نور خو په دې دنیا کې نه یم زه بیا اختر دې ټول په غم شو کندهاره 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 را روانې جنازې د شاهدان دي د درمونو جنازې دي او ماتم دي غمزه پالې کندهار کې بیا غم دی د درمونو جنازې دي او ماتم دی د درمونو جنازې دي او ماتم دی درې سره دې څنګه یوړلو مرګایا درې سره دې څنګه یوړلو مرګایا درې سره دې څنګه وړلو مرګایا درې سره دې څنګه وړلو مرګایا غرونی والي زړونه ژاړي او ناورین دی د درمونو جنازې دي او ماتم دی غمزه پالې کندهار کې بیا غم دی د درمونو جنازې دي او ماتم دی د درمونو جنازې دي او ماتم دی د مرګۍ د زړه ټوټې د ځینې یوړې د مرګۍ د زړه ټوټې د ځینې یوړې د مرګۍ د زړه ټوټې د ځینې وړې د مرګۍ د زړه ټوټې د ځینې وړې بابا جان هم په غم کې ګرفتار دی د درمونو جنازې دي او ماتم دی غمزه پالې کندهار کې بیا غم دی د درمونو جنازې دي او ماتم دی د درمونو جنازې دي او ماتم دی د شاعر تورجان ملنګ زړګی دردېږي 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 ځکه زړه یا اوس خوږمن دی او فرهار دی د درمونو جنازې
د درمونو جنازې دي او ماتم دی د درمونو جنازې دي او ماتم دی هو کې قدرمنو اوریدونکو د کندهار ولایت د دروي ورونو شهیدانو چې په یوه ورځ باندې د اختر په میلو کې د کندوز او مزاري پر لویه لار باندې په شهادت ورسېدل او د دې شهید ترنم غوښتنه کړې ده په ډېره مینه سره محترمو ورونو هر یو لکه نعتخوان قاري اسدالله خاکسار صاحب او نعتخوان محمد حشم هشمي او نعتخوان تورجان ملنګ صاحب او نعتخوان قاری رحمانی زابلی اوازونه دي د محمد حشم هشمي او قاری رحمانی زابلی او شاعر دی تورجان ملنګ صاحب ترتیب کړی دی الاحسان اسلامی ریکارډینګ اسټوډیو مسؤل رور دی قاری اسدالله خاکسار صاحب والسلام